سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د جیمیل اکاونټ د جوړولو اړوند ده چې څرنګه کولی سو جیمیل آی ډي یا پلی سټور آی ډي جوړه کړو. په نن ویډیو کې درته ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ درښایم. مګر مخکې له دې چې د ویډیو پر همدې ټاپک باندې پیل وکړو، تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ته تاسې در ورسیږي. راځو دوستانو د جیمیل اکاونټ د جوړولو په طرف غواړو جیمیل اکاونټ جوړ کړو. تر ټولو دمخه به تاسو د جیمیل په نوم اپلیکیشن پر خپل موبایل کې اوپن کړئ. هغه که هر یو ستاسو پر موبایل کې موجود وي. له هغې نه وروسته یو ځل بیا تاسو دوستانو په دغه پروفیل باندې کلیک واخلئ او بیا راسئ دوستانو اډ اکاونټ باندې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته تاسو په دې ځای کې د ګوګل اپشن انتخاب کړئ. غواړو خپل ځان لپاره ګوګل اکاونټ یا جیمیل اکاونټ جوړ کړو. ټول معلومات یا ټوله طریقه یو شان ده. په دې ځای کې به تاسو د خپل موبایل سکرین لاک سره دا اوپن کړئ. له دې نه وروسته دا لږ ذره لوډینګ اخلي، تاسو ورته انتظار وکړئ. غواړو په دې ځای کې خپل ځان لپاره یو نوی اکاونټ جوړ کړو. کلیک به واخلئ په کریټ ان اکاونټ، بیا په کریټ فار مای پرسنل یوز همدا کلیک کوو او نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو. په دې ځای کې تاسو خپل لومړنی نوم ولیکئ او په دوهمه خانه کې خپل وروستنی نوم یعنې خپل تخلص ولیکئ. بیا په نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو. له دې نه وروسته موږ تاسو څخه ډیټ اف برث غوښتل کیږي. په دې خانه کې به تاسو د خپل پیدایښت کال ولیکئ، همدارنګه میاشت به انتخاب کړئ او ورځ به انتخاب کړئ. کوشش وکړئ چې دا هر څه په دقیق ډول باندې ولیکئ لکه څرنګه چې زه لیکم پر همدې ډول باندې. په ورځ ډے معنا ورځ دې ځای کې تاسو خپل ورځ ولیکئ او بیا په میل او فیمیل کې که چیرې تاسو فیمیل یاستئ فیمیل انتخاب کړئ، او که چیرې میل یاستئ بیا میل انتخاب کړئ او راځو په نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو. په دې ځای کې دوستانو دلته آل د ډیس همدغې ته ورته یوزر نیم موجود ده. بیا تاسو پر همدې یوزر نیم باندې خپل جیمیل اکاونټ جوړوئ او که غواړئ یو بل خپله خوښه باندې یو یوزر نیم انتخابوئ. زه راځم په کریټ یور اون جیمیل ادرس، زه راځم پر همدې باندې کلیک اخلم او په دې ځای کې ورته لیکم احساس لیبرري @gmail.com په خپله لیکل شوې ده. زه به یوازې ورته ولیکم احساس لیبرري. غواړم د احساس لیبرري په نوم خپل ځان لپاره د جیمیل اکاونټ جوړ کړم. ګورئ دوستانو، پر همدغه طریقې به تاسو هم خپل ځان لپاره د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. ځینې ملګري په دغه ځای کې ستونزه لري او نسي کولی چې جوړ یې کړي، خو په دغه ډول دا څرنګه چې تاسو زه طریقه درښیم پر همدغه ډول باندې تاسو مخته لاړ شئ، کولی شئ ځان لپاره د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. په دې ځای کې تاسو څخه اوس مهال کریټ ا سټرانګ پاسورډ به تاسو خپل ځان لپاره یو پاسورډ ولیکئ. داسې پاسورډ چې د انګلیسي ژبې غټ او کوچني تورې پکې شامل وي، عدد هم پکې شامل وي او د 8 تڼۍ هم ولري. راځو په نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو. دا د دوستانو تر دې ځای پورې زموږ او ستاسو د جیمیل اکاونټ جوړ شو د احساس لیبرري په نوم. یو ځل بیا په نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو او راځو په دې ځای کې دوستانو دغه اګري په نوم اپشن ټیک مارک کوو. که څه هم دوستانو د جیمیل اکاونټ جوړول خورا اسانه ده، خو په له دې نه وروسته په دې کې ځینې مرحلې داسې شتون لري چې باید حتمي تاسو تکمیل کړئ. که چیرې هغه همداسې پرېږدئ نو بیا په راتلونکي کې ستاسو جیمیل اکاونټ ته زیاتې ستونزې پیښیږي. زموږ او ستاسو د جیمیل اکاونټ تر دې ځایه پورې جوړ شو. که چیرې غواړئ په راتلونکي کې پر همدغه جیمیل باندې تاسو یوټیوب چینل جوړول غواړئ یا هم غواړئ له فیسبوک سره یې کانیکټ کړئ، نو بیا دغه نوره ویډیو هم راسره تعقیب کړئ. ځکه اوس به حال موږ او تاسو غواړو دې جیمیل اکاونټ ته ریکوري فون نمبر اډ کړو، ترڅنګ یې ریکوري ایمیل ادرس اډ کړو، ترڅنګ یې وکولی سو 2 فاکټور اتنټیکیشن کوډ فعال کړو. دا چې څرنګه کولی سو دا هر څه فعال کړو په دې ویډیو کې دا طریقه هم درته درښایمه. یو ځل بیا دوستانو همدا اوس چې تاسو کوم جیمیل اکاونټ جوړ کړه همدا به انتخاب کړئ. دا د دوستانو د احساس لیبرري په نوم چینل ته زه راغلمه. دا جیمیل اکاونټ ته یو ځل بیا راځو دوستانو په منیج یور ګوګل اکاونټ همدې باندې کلیک اخلو. تاسو به همدا جیمیل اکاونټ انتخاب کړئ او بیا به کلیک واخلئ منیج یور ګوګل اکاونټ. له دې نه وروسته دوستانو دلته موږ تاسو سره د همدې جیمیل اړوند معلومات شتون لري. تاسو لیدلی سئ دوستانو احساس لیبرري @gmail.com همدغه جیمیل اکاونټ دا اوس مهال موږ جوړ کړو. لږ انتظار ورته کوو دوستانو، دا لږ ذره موږ سره لوډینګ اخلي. په دې کې چې کوم اپشن یې مخته راځي موږ تاسو هغه ترسره کوو. لومړنی اپشن د پروفیل تغییر ده. که چیرې تاسو غواړئ خپل د پروفیل انځور ته تغییر ورکړئ، له دې څخه تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ یو نوی تصویر انتخاب کړئ. د ډیوایس څخه مطلب دا ده چې تاسو له خپل موبایل څخه یو تصویر راخلئ او په دلته د پروفیل په ډول باندې انتخابوئ. تاسو لیدلی سئ دوستانو زه له خپل موبایل څخه دغه یو تصویر راخلم او غواړم همدا په خپل پروفیل باندې نصب کړم. له دې نه وروسته په سیو اپشن باندې کلیک کړو، دا له موږ سره اپلوډ کیږي.
دا د دوستانو نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو دا به ویزیبیلیټي ټو ایوری ون دا به هر شخص پر همدې ډول باندې ښکاري لکه څرنګه چې دوستانو دا د زموږ پروفیل د سیوینګ پر حال کې ده دا دوستانو د پروفیل طریقه و چې څرنګه کولی سو پروفیل انځور ته تغییر ورکو دوی نه دوستانو موږ تاسو راځو پرسنل انفو ته که چیرې موږ تاسو پر دې باندې کلیک واخلو موږ سره به د همدې اړوند معلومات شو سي د مثال په ډول ډیټا آف برث او همدارنګه نور کانټکټ ادرسونه خو موږ تاسو دې ته تر اوسه پورې نه ریکوري ایمیل اډ کړی او نه مو هم ریکوري فون نمبر اډ کړی راځو دوستانو په دې خوا کې دا کوم اپشن چې نور شتون لري سیکیورټي برخې ته راځو او غواړو په دې ځای کې ریکوري فون نمبر اډ کړو او ریکوري جیمیل ادرس اډ کړو ځکه چې دا ډېر مهم ده په راتلونکي کې تاسو ته حتمي په کار راځي لومړنی اپشن موږ تاسو سره په دې ډول ده چې تاسو به ریکوري فون نمبر اډ کړئ تاسو لیدلی سئ دوستانو ریکوري فون نمبر تاسو به راسئ پر همدې باندې به کلیک واخلئ او ستاسو پر موبایل کې چې هره شماره فعاله وي همغه شمارې به دې ځای کې تاسو دوستانو ولیکئ راځو دوستانو دا به تاسو یو ځل وریفای کړئ د مثال په ډول د فنګر لاک په ذریعې سره یا هم د سکرین لاک دغه کوډ تاسو ولیکئ تر څو ستاسو سره یو بل څه به مخته راسي دا د ګوګل یو ځانګړی سیکیورټي اپشن ده چې تاسو به هر ځل که سیکیورټي برخې ته راځئ دا به تاسو د خپل موبایل فنګر لاک په ذریعې سره وریفای کوئ راځو دوستانو په دې اډ فون نمبر باندې ورته کلیک اخلو په دې ځای کې به تاسو هغه شماره ولیکئ کوم چې تاسو سره پر موبایل کې موجوده ده د مثال په ډول ما سره همدا شماره شته زه راځم همدې باندې کلیک اخلم او غواړم دغه شماره په دې ځای کې ولیکم د لیکلو وروسته په نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو همدغه شمارې ته د کوډ د ګوګل ټیم له لوري لیږل کیږي راځم دوستانو په دې ګیټ کوډ باندې کلیک اخلم اوس چې کوم کوډ موږ ته لیږل کیږي راځو همغه په دې ځای کې لیکو او بیا په وریفای اپشن باندې کلیک اخلو کله چې دا وریفای سي نو بیا به له هغې نه وروسته زموږ ریکوري فون نمبر اډ سي او په راتلونکي وخت کې به بیا موږ ته هیڅ کومه ستونزه نه وي دا د دوستانو دا ریکوري فون نمبر زه په دې ځای کې اډ کوم او په وریفای اپشن باندې کلیک اخلو تاسو لیدلی سئ دوستانو ریکوري فون نمبر اډ سو اوس دوستانو بل اپشن موږ تاسو سره په دې ډول دا اډ ریکوري ایمیل ادرس همدا به هم اډ کړئ ځکه دوستانو دا ډیر مهم ده اوس مهال دغه جیمیل اکاونټ د جوړ په راتلونکي وخت کې غواړم پر همدغه جیمیل اکاونټ د خپل ځان دپاره یوټیوب چینل جوړ کړم ځکه خو زه غواړم ریکوري فون نمبر او ریکوري ایمیل ادرس ورته اډ کړم اوس دې ځای کې به تاسو هغه جیمیل اکاونټ ولیکئ کوم چې تاسو سره پر موبایل کې اوپن ده یعنې یو بل جیمیل اکاونټ همدغه ایمیل یا همدغه جیمیل ته هم کوډ لیږل کیږي تاسو به راسئ همدغه کوډ به کاپي کوئ یو ځل بیا په دې وریفای اپشن باندې کلیک واخلئ د دوستانو راځم همدغه جیمیل ادرس ته دغه کوم چې ما په ریکوري ایمیل ادرس اپشن کې داخل که تاسو لیدلی سئ دوستانو زه په دې جیمیل اکاونټ باندې کلیک اخلم پر همدې ځای کې دا د موږ ته کوډ لیږل سوی دی تاسو لیدلی سئ دوستانو ایمیل وریفیکیشن همدغه کوډ د اوس مهال موږ ته ولیږل سو همدغه کوډ به زه کاپي کړم او یو ځل بیا به زه د نوي جیمیل اکاونټ ته راسم کوم چې د احساس لایبرري په نوم ده او په دې ځای کې بیا پیسټ کړم او یو ځل بیا په وریفای اپشن باندې کلیک واخلم تاسو لیدلی سئ زموږ ریکوري ایمیل ادرس هم اډ سو په بریالي ډول باندې یو ځل بیا دوستانو له دې صفحې څخه بیک راځو بل اپشن موږ تاسو سره د ټو فاکټور اتنټیکیشن یا ټو فاکټور سیکیورټي اپشن ده دغه اپشن یې موږ په خورا بریالي ډول باندې ترسره کړي اوس مهال موږ تاسو سره یوازینی اپشن د ټو فاکټور اتنټیکیشن یا د ټو فاکټور وریفیکیشن کوډ پاتې ده چې دا څرنګه فعال کړو یو ځل بیا راځو پر همدې باندې به تاسو کلیک واخلئ ټرن آن ټو سټیپ وریفیکیشن او په ډن اپشن باندې کلیک واخلئ دا دلته تاسو د موبایل نمبر راخلي همدې باندې به کلیک واخلئ او ډن اپشن کلیک کړئ تاسو پر موبایل کې به د ټو فاکټور اتنټیکیشن هم آن سي تاسو ایمیل ادرس ده او په راتلونکي وخت کې تاسو اړتیا لرئ چې د همدغه ډیوایس یا همدغه فون نمبر د لارې جیمیل اکاونټ ته لاګین سئ کولی سئ دغه بیک اپ فوټونو څخه هم یو سکرین شاټ واخلئ ځکه په راتلونکي وخت کې تاسو ډیر په درد خوري دا دوستانو سیکیورټي کوډونه دي د مثال په ډول تاسو ډیر وخت وروسته یو ځل بیا هڅه کوئ چې خپل جیمیل اکاونټ فعال کړئ تاسو څخه نمبر ورکیږي یا هم موبایل درڅخه ورکیږي بیا کولی سئ دغه بیک اپ کوم فوټونه چې دي کولی سئ پر همدې ذریعې سره لاګین سئ یعنې د جیمیل اکاونټ دغه سیکیورټي برخه خورا مهمه ده که څه هم د ایمیل ادرس یا پلی سټور ډیر په اسانه سره جوړیږي خو مهم څیز پکې ریکوري ایمیل ادرس اډ کول ریکوري فون نمبر اډ کول او همدارنګه د ټو سټیپ وریفیکیشن فعالول دي که چیرې تاسو دا فعال نه کړئ نو په راتلونکي وخت کې تاسو سره بیا ډېرې ستونزې پیښېدی سي د مثال په ډول تاسو دغه ایمیل ادرس باندې فیسبوک آی ډي جوړوئ یا هم ورباندې یوټیوب چینل جوړوئ که چیرې تاسو څخه موبایل ورک شي یا هم ستاسو ایمیل ادرس پر خپل موبایل کې لاګ آوټ سي بیا هیڅ کله نشئ کولی چې همدې ایمیل ته لاګین سئ
ځکه دوستانو تاسو ټو فاکټور کوډ نه ده فعال کړی، تاسو ریکوري ایمیل ادرس نه ده اډ کړی. دا دوستانو چې څرنګه کولی شو خپل ځان دپاره د جیمیل اکاونټ یا پلی سټور آی ډي جوړه کړو. تر دې ځایه د همدا طریقه که چیرې تاسو سره کومه پوښتنه وي، غوښتنه وي، کولی شئ د ویډیو په کمنټ برخه کې له موږ سره شریکه کړئ. که دغه ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، همدې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هره راتلونکې ویډیو تاسې در ورسیږي. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.